د بامیانو مخکینی والی له اسلامي امارت سره یو ځای شو. د تیر جمهوریت نظام د بامیانو ولایت مخکینی والی او د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر د یوه سوله ییز تفاهم له لارې په سمنګان ولایت کې د اسلامي امارت له غړو سره یو ځای شو. د ښاغلي زهیر د پیوستون مراسم د سمنګان ولایت مقام کې نیول شوي و چې د یاد ولایت والی امنیه قماندان د استخباراتو رئیس او ګڼ شمېر ولسونو پکې ګډون درلود. نوموړي ته د سمنګانو والي عبدالاحد فضلي له لورې د افغاني دود له مخې د پګړۍ په ورسره کولو سره ښه راغلاست او هرکلی وویل شو. د بامیانو مخکینی والی محمد طاهر زهیر له اسلامي امارت سره په خپل یو ځای کېدو خوښي څرګنده کړه او د مطبوعاتي کنفرانس له لارې په نورو سیاسیونو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده. ټولو ته پکار ده چې د تفاهم او مذاکرې لاره غوره کړي. مردم بی نهایت از جنگ خسته است. این من یک مثال عینی گفتم، تنها مردم هزاران نیست، تمام مردم افغانستان در شمال، قومای تاجک ما، ازبک ما، قرقیز ما، ایماق ما، گوجر ما، قومای پشتون ما، در هر گوشه افغانستان تمام مردم از جنگ خسته است. جنگ تباهی است، جنگ راه حل نیست. من از تمام کسانی که تا هنوز هم اصرار بر جنگ دارن تقاضا میکنم که جنگ راه حل نیست، تفنگ به زمین گذاشته شود، راه مذاکره و تفاهم جستجو شود. بیاین برای بار نخستم که شده نسبت به همدیگر اعتماد کنیم. همه کسانی که رفتن برگردن، بیاین به جایی که او را بد بگوییم علیه همدیگر نفرت پراکنی کنیم، بیاین راه تفاهم را پیدا کنیم، بیاین آشتی کنیم، بیاین صلح کنیم، بیاین مذاکره کنیم، مشکلات خود را ما از طریق گفتگو حل کنیم. ورته مهال د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي او د سمنګان ولایت والی عبدالاحد فضلي او د یاد ولایت امنیه قماندان قاری احمد الله بدر په ټولو بهرمیشتو افغان سیاسیونو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راستنه شي او د سولې په فضا کې آزاد ژوند غوره کړي. هغه زموږ افغانان وروڼه چې بهر ملک دي، والله قسم درته خو چې دونه زړه به خوږېږي چې دوی د خپل ګران هیواد افغانستان څخه وتلي دي، په نورو خارجي مملکتو کې ګزاره کوي او هلته اوسیږي، یا په داسې ځای کې په افغانستان کې اوسیږي، په داسې یو غرو ځای کې، نو والله په نوم سخته ګران تمامیږي. نو هغو ټول وروڼو ته زموږ دا درخواست دی چې امیر المؤمنین حفظه الله او ټول ته عفو کړې ده، راسې کله خپل وطن ته راسئ، خپل کلي ته راسئ، خپل کورو ته راسئ، ټول زموږ وروڼه یاست. د اسلامي امارت ټولو هغه مخالفینو ته چې د اسلامي امارت څخه یو قسم ویره او حراست لري پیغام ورکوم چې د اسلامي امارت زعیم حضرت امیر المؤمنین د عفو د فرمان څخه په استفادې سره ټولو ته پیغام ورکوم چې راشي د اسلامي امارت سره یو ځای شي او خپله انرژي او طاقت او پوهه د اسلامي امارت په تحکیم کې او د وطن په آبادۍ کې زموږ سره یو ځای استعمال کړي. د بامیانو مخکینی والی محمد طاهر زهیر په داسې حال کې له اسلامي امارت سره یو ځای کیږي چې له دې مخکې د امیرالمؤمنین د عمومي عفو یو فرمان له مخې په سلګونه سیاسیون له بېلابېلو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي دي.